سلامونه ستړي مسي وخت مو پخیر پام وکړئ د کندهار ژوندون تلویزیون څخه د دې ساعت لنډ او وروستیو خبرونو ته ویان بریالی فیضي کندهار ښاروالۍ د ژمي په رارسېدو سره د آمادګیو خبر ورکوي د کندهار ښاروال حاجي حسن وایي تر ژمي وړاندې د پاتاونو ویالو او خندقونو د پاککارۍ چارې پیل کړي دي تر څو د ژمي په راتګ سره ښاریانو ته کومې ستونزې جوړې نه سي د نوموړي په خبره کندهار ښاروالي د پرمختیایي او رغنیزو پروژو ترڅنګ د ښار تنظیفاتي او سرسبزۍ برخې ته زیاته پاملرنه کوي تر څو د ښار اوسیدونکو ته سهولت رامنځته سي د دوحې مذاکرات په مثبتې پایلې ولري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي په خپره کړي غږیز پیغام کې ویلي چې په وروستیو ورځو کې په دوحه کې له اروپایي ټولنې او قطري لوري سره ګټورې خبرې لرلې دي د په وینا په دې لیدنو کې د اروپایي ټولنې اندېښنو ته ځواب ویل سوی او دغه هیواد ټینګار کړی چې له افغانستان سره به یې مرستې له سره پیلوي متقي دغه راز وایي چې په لیدنو کې د نوي حکومت په رسمیت پیژندل د کنګل سوو شتمنیو آزادول اقتصادي مرستې او د بشردوستانه مرستو دوام د بحث موضوعات وه نوموړي دغه لیدنې ګټورې بولي او په خبره یې ښې پایلې به ولري متقي دغه راز وایي چې دوی له نړۍ سره خبرو او تعامل ته ادامه ورکوي او دا به د دې سبب سي چې د نړیوالو اندېښنې رفع سي او له افغانستان سره د دوی مرستې دوام ولري ګڼو آسیایي هیوادونو له افغانستان سره پر مرستو او همکاریو ټینګار کړی دی د راپورونو له مخې د آسیایي هیوادونو ولسمشرانو په ترکمنستان کې په یوه ګډ کنفرانس کې ټینګار کړی چې له افغانستان سره به مرستې دوام کوي او ټینګار کړی چې نړیوال باید د افغانستان اوسني وضعیت ته په کتو له دغه هیواد سره بشردوستانه مرستې ډیرې کړي په دې غونډه کې د ایران، پاکستان، ترکمنستان او ترکیې ولسمشرانو ګډون کړی و د ایران ولسمشر ویلي چې افغانان له سخت وضعیت سره مخ دي او دوی تر خپلې وسې له دغه هیواد سره مرسته کړې ترکیه بیا وایي چې له افغانستانه د کډوالو ور روانې څپې اندېښمن کړي دي او تمه لري چې نړیوال له افغانستان سره مرسته وکړي او په دې توګه د کډوالۍ روانه څپه ودروي او تر ټولو وروستی او نړیوال خبر مو دا دی چې د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي چې بایدن باید نور له واک سره مخه ښه وکړي د امریکا د کانګرس غړي رونی جکسن په تازه څرګندونه کې ویلي چې بایدن د خپل واک په موده کې امریکا په کړکېچونو کې ښکېله کړې ده او امریکایانو ته یې بحرانونه زیږولي دي د جکسن په خبره د دې وخت دی چې بایدن واک پرېږدي او په امریکا کې رامنځته کړي وضعیت پای ته ورسوي هغه زیاته کړې چې د افغانستان په اړه د بایدن عجولانه او بې فکره پرېکړه په دغه هیواد کې د امریکایي وګړو پاتې کېدل او پر افغانانو د اوسني وضعیت راتګ هم هغه څه دي چې د امریکایانو او افغانانو لپاره یې ناورین زیږولی دي دغه امریکایي استازي له امریکایي وګړو هم غوښتي چې د بایدن د واک ختمولو لپاره لاس په کار سي او هغه نور له سپینې ماڼۍ خپل کور ته ولیږي دا وه د دې ساعت لنډ او وروستي خبرونه تر بیا ښه وخت او ښه چای